ته بېشکه چې رازقه خدایه، ته بېشکه چې رازقه خدایه، خو زه د خیر او د شر په توپیر پوهه نه شوم. یوه پوښتنه لرم، په یو ځنګل کې چې تندرسته او خونخوار منظرې د یوې ښکلې او نازکې هوسۍ څټ مات کړي او په مرۍ ورله خوله ولګوي، د بدن وینه یې په یو غړپ کې وڅکي، او چې په غوښو یې ځان نور هم سورب کړي، چې دغه رزق به وي غوره رزق. چې سحر نور لومبنۍ سړی که ووهي او دوه ګلمخې ماشومان د ډیرانه د پاسه لګیا وي رزق ګوري، چې دغه رزق ته به څه نوم ووایو؟